او ملاقات مې نه ورسره سوی. د افغانستان یو له لویو علماو نه چې خصوصا ځوان علماو ته یې ډېر لوی خدمت وکړ، علمي خدمت یې ورته وکړ. نو الله پاک دې د شهادت قبول وګرځوي. او بس مونږ ټول عمر افغانان کله چې کمال سړی پیدا سوی هغه موږ نه ده پرېښودلی. ټول عمر مې د کمال خلک د مځکې د سر نه لرې کړي دي او دا د موږ د افغانانو ناکامي هم ده. او هر وخت مو چې د کمال سړی پیدا سوی ده چې هغه یو کتاب د مثل الافلاطونیه ورته وایي، هغه کې یو مثال ذکر کړی ده چې دا هر وخت کې د حکیمان چې وي الله چې ټولنه کې د کمال خلک پیدا کړي. دا داسې مثال لري لکه یو څوک چې د مځکې لاندې په سردابو تخانه کې ژوند کوي. دا د کمال خلک د تخانې او د زیرزمیني نه خلک راباسي، ورته وایي چې پورته په د پاس ژوند وکړي چې دا ښه ژوند. هغه ډېر ستړي وي، تکلیف تېروي، ځکه چې هغه خلک دوی سره دا ژوند نه مني، فکر کوي چې هغه د کمال ژوند ده او دوی خلک راپورته کوي د کمال ژوند ته. نو شیخ صاحب رحمه الله هم یو ملوم او داسې یو څوک چې ډېر شاګردان یې یتیمان شول او د افغانستان خصوصا د علماو ټولنې ته ډېر تاوان ورسو، ځکه د ده په شتون باندې ډېر علمي نیالګي اوبه کېدل او شاګردانو ته ډېر خوشحاله ول. د دیني مدارسو د دیني علماو دپاره یو ښه رهنما و. په نه شتون باندې ټول اسلامي امت دردېدلی. د الله دې د شهادت قبول کړي، الله دې د دوی په اولادونو کې نعم البدل